السلام علیکم. نو هیله ده چې روغ او جوړ یاست. لکه څرنګه چې په تېره ویډیو کې موږ تجزیه عملیه وپېژندله، نو نن موږ راځو جي سي ډي او ایل سی ایم پېژنو. د جي سي ډي او ایل سی ایم د پېژندلو څخه مخکې موږ قاسم او مضرب پېژنو. اول راځو قاسم ته. که یو عدد په دویم عدد باندې پوره وویشل شي، نو دویم عدد ته د لومړي عدد قاسم وایي. لکه موږ سره یو عدد دی 10 او دویم عدد دی موږ سره د 10 چې کوم دی په 5 هم پوره ویشل کېږي او په 2 هم پوره ویشل کېږي. نو که یو عدد په بل عدد پوره وویشل شي، هغې ته یې قاسمونه وایي. نو یعنې 10 په 5 او 2 باندې پوره ویشل کېږي، نو دا یې قاسمونه دي. دا یې قاسمونه شو. او اوس راځو مضرب پېژنو. اوس که دا 10 موږ سوچنده کوو، 10 ضرب 1 مساوي 10، 10 ضرب 2 مساوي 20، 10 ضرب 3 مساوي 10، 10 ضرب 40 مساوي 40 او داسې نور. نو دا ټول د دې مضربونه دي. 20، 10، 40 دا درې واړه د 10 مضربونه دي. او چې 10 موږ پوره په یو عدد پوره ویشل کېږي، نو هغه عددونه د 10 قاسمونه دي. نو دا 15 او 2 د 10 قاسمونه شو. ښه، اوس راځو جي سي ډي ته. جي سي ډي یا ایچ سی ایف یا جی سی ایف. جی سی ډي greatest common divisor، ایچ سی ایف highest common factor یا جی سی ایف greatest common factor. او پښتو کې ورته لوی مشترک قاسم وایي. لوی مشترک قاسم. مشترک کلمه راغلی، نو دلته به د یو عدد قاسم نه ده، دلته به د څو عددونو 2 یا څو عددونو ګډ قاسم موږ نیسو او لویترین عدد به وي. نو لوی مشترک قاسم د هغه لویترین عدد څخه عبارت دی چې یو عدد پې چې 2 یا څو عددونه پې پوره وویشل شي. لکه موږ سره دی 10، 20 او 22 درې عدده دي موږ سره. دلته موږ ته وایي چې د دې جي سی ډي پیدا کړئ. موږ دا د تجزیې په مرسته پیدا کولی شو. اول یې تجزیه کوو، خو تجزیه باید د وړوکي عدد څخه شروع کوو او غټ عدد پورې، یعنې د 2 نه تر 12 عدد پورې به یا دې نه هم ورپسې ورځو او ګورو به چې کوم باندې د ویش قابلیت لري، نو هغې باندې ویشو. اول دا ګورو په 2 باندې. وړوکي ترین عدد چې په دې ټول وویشل کېږي 2 دی، نو په 2 یې ویشو. 2 تجزیه عملیه سرته رسو 5 دا 10 دا 14. ښه، بیا دا نو بل داسې عدد نشته چې دا درې واړه پې پوره وویشل شي چې مشترک وي. نو ځکه 15 په 15 ویشل کېږي، 10 په 15 ویشل کېږي، 14 په 15 نه ویشل کېږي. په 2 باندې درې واړه مشترک نه ویشل کېږي، په 3 باندې هم نه کېږي، په 4 هم نه کېږي او په 5 هم نه کېږي، او همداسې تر 12 پورې یو عدد هم داسې نشته چې مشترک وویشل شي. نو دا جي سي ډي د دې عددونو 2 شوه. جي سي ډي به تر هغې پورې به موږ د تجزیې عملیې سرته رسو چې کوم باندې تر کوم حده پورې مشترک موږ دا ټول تجزیې عملیه سرته رسولی شو چې مشترک پورې ورشي. ښه، اوس موږ بل عددونه ګورو. لکه 10، 20، 10 د 22 په ځای ما 10 راوستو. اوس یې عملیه د تجزیې سرته رسو. 2 باندې کول دا 15، دا 10، دا 15. اوس په 15 باندې کو دا 1، دا 2، دا 3. 2 او 3 او 1 دا نور په مشترک عدد باندې نه تجزیه کېږي. نو موږ اوس داسې کوو، دا دواړه خپلو کې ضربوو چې کوم حده پورې موږ مشترک تجزیه کړی، نو هغه عددونه به ضرب کېږي. 2 ضرب 15 مساوي 10. نو جي سي ډي یې څه شوه؟ 10 شوه. یا ایچ سی ایف یا جي سي ایف هغه 10 شو. ښه، اوس ګورو بل عدد ګورو. لکه موږ ته راکړل شوی 40، 88 او 88. دا تجزیه په مرسته باندې لوی مشترک قاسم
دای شل دای څلور څلوېښت دای بیا دوه باندې ویشل کېږي دای لس دای دوه ویشت دا بیا په دوه ویشل کېږي دای پنځه دای یولس. نو دا نور مشترک داسې یو عدد نشته چې مشترک پې دا دواړه تجزیه شي. نو موږ دا کوم چې پورې چې کړي دا خپلو کې ضربو دوه ضربې دوه څلور ضربې دوه اته. نو جی سی ډي مساوي کېږي اتو سره. ښه اوس بل عدد موږ سره دی 800 بل دی 9000 او یو عدد بل دی دا به 900 کو چې لږ وړوکی شي او بل دی موږ سره 50. موږ له وایي چې د دې درې واړو لوی مشترک قاسم پیدا کوي. نو تجزیې په مرسته بیا دغه کوو دوه دای 15 دای 400 دای 4.5 بیا 15 په دوه کې په 15 کې دای 15 دای 400 چې په 15 وویشل شي نو دا راځي 8 دای 90. ښه دا بیا په 15 کې یو دای 14 او دا 18. ها دا نور مشترک نه کیږي نو موږ دا خپل کې ضربو 2 ضرب 15 لس ضرب 15 50. نو جی سی ډي مساوي کیږي 50 سره. یعنی 50 داسې یو عدد دی چې 50 په هم ویشل کیږي 800 په هم ویشل کیږي او 900 په هم ویشل کیږي. یعنی جی سی ډي چې کوم موږ جواب وکاږو په هغې باندې به چې کومو عددونو موږ جی سی ډي راایستي ټول عددونه به په هغې عدد ویشل کیږي. لکه موږ سره 50 700 900 د جی سی ډي د دې وه 50 نو دا درې واړه چې کوم دی په دې باندې پوره ویشل کیږي دا د جی سی ډي وه. اوس راځو ایل سی ایم ته. LCM يعني least common factor LCM least common multiple कुछ ने मुश्तरक मजरब. हाँ कुछ ने मुश्तरक मजरब LCM د دوه یا څو عددونو LCM د هغه عدد څخه عبارت دی چې پر راکړل شو عددونو باندې پوره وویشل شي. لکه موږ سره د 10 15 او 20 موږ ته راکړل شوي عددونه دا 10 15 او 20 دي. اوس د دې LCM پیدا کوو نو دا به تجزیه کوو. په دوو نه کېږي په دریو نه کېږي په څلورو هم نه کېږي په 5 باندې کېږي. نو په 5 به یې وکړو دای 2 دای 3 دای 4. اوس په LCM کې دا ضرور نه ده چې موږ په مشترک عدد باندې کوو. دې کې بس هر یو عدد باندې چې کېږي که مختلف وي به کوو باید. لکه دلته دا په 2 نه کېږي خو دا دواړه کېږي نو کوو یې دا 1 دای 3 دای 2 ها دای 1 2 دای 2 دای 1 یعنی LCM به تر اخر حده پورې رسوي تر څو جوابونه یو راشي. ها اوس چې جوابونه یو راغله نو دلته چې کوم عددونه ټول خپلو کې ضربو 15 ضرب 2 10 ضرب 3 10 ضرب 3 شپېته. LCM مساوي شپېته. د 10 15 او 20 LCM چې کوم دی شپېته راځي. یعنی شپېته LCM هغه عدد شو شپېته چې په 10 باندې هم پوره ویشل کیږي په 15 باندې هم پوره ویشل کیږي په 20 باندې هم پوره ویشل کیږي. په جی سی ډي کې به داسې یو کار و که د دې جی سی ډي اوس موږ پیدا کوو مشترک حد د دې صرف 15 دی نو یعنی جی سی ډي 15 ده. 15 داسې یو عدد دی چې 10 هم پې پوره ویشل کیږي 15 هم پې پوره ویشل کیږي او 20 پې هم پوره ویشل کیږي. او LCM یعنی شپېته داسې یو عدد دی چې په 10 هم پوره ویشل کیږي شپېته په 15 هم پوره ویشل کیږي او شپېته په 20 هم پوره ویشل کیږي. دا د LCM او جی سی ډي ترمنځ فرق و. اوس د بل عدد ګورو
لکه موږ ته راکړل شوي عددونه دي 40 80 او 120 دا تجزیه کوو په دوو دا 20 دا 40 دا 80 بیا په دوو دا 10 دا 20 دا 10 بیا په دوو کېږي دا 15 دا 10 دا 15 اوس په دوو هم کېږي په 15 هم کېږي په 15 کوو 1 2 3 خدای 2 کله چې دلته اولیه اعداد راغله نو تاسو هم دلته هم پرېښودلی شئ بیا به ورسره دام ضرب کوئ او که وایي چې نه اخره پورې اخره پورې ویسه بیا هم جواب کې فرق نه راځي لکه که اوس دلته ما واغستل چې 2 ضرب 2 لس په 4 ضرب 2 دای 4 شو دای 8 شو 8 ضرب 15 40 اوس به دې سره هم ضرب کوئ 40 ضرب 2 80 ضرب 3 100 80 ضرب 3 240 نو یا یې داسې وکړئ بیا دې سره یې ضرب کړئ او کنی که عامه طریقه یې کوئ نو په عامه یې کولی شئ اوس یې هم دغسې ویسئ لکه 2 دا یو دا 3 اوس په 3 چې اخره کې 3 واړه یو شي دلته نو اوس دې سره یې ضرب کړئ 40 ضرب 2 80 ضرب 3 240 نو یعنی LCM مساوي کېږي 240 LCM شو او GCD چې کوم دی یعنی مشترک حدونو پورې چې GCD مشترک حدونه یو دلته ګورو چې تر کومه موږ مشترک پیدا کړي تر دې پورې موږ مشترک راغلی بیا هغې نه بس بېله شوي ده نو 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8 ضرب 2 8 ضرب 15 40 نو GCD چې کوم ده GCD دا 40 ده او LCM 240 یعنی 240 داسې یو عدد دی چې په 40 هم ویشل کېږي په 80 هم ویشل کېږي او په 120 هم او GCD یعنی 40 داسې یو عدد دی چې 40 په هم ویشل کېږي 80 په هم ویشل کېږي او 120 په هم ویشل کېږي ښه اوس راځو که موږ ته څوک ووایي چې موږ ته څو عدد راکړي راله ووایي چې د دې LCM او GCD پیدا کړئ نو موږ ګورو لکه موږ سره دی 120 180 او 240 موږ ته څوک ووایي چې د دې LCM او GCD دواړه پیدا کړئ اول موږ تجزیه شروع کوو دلته دوه باندې ویشل کېږي تجزیه کېږي نو په دوه یې کوو دا 80 شو دا 90 شو دا 120 ښه دا اوله کې به دا مشترک وړو که غواړو چې LCM او GCD دواړه په یو ځای پیدا کړو نو مشترک یعنې داسې عدد ګورو چې 3 واړه په یو ځای تجزیه کېږي ښه اوس بیا په دوو کېږي دا 10 دا 15 دا 80 ښه اوس دلته دا په 3 باندې مشترک کېږي یعنې که په 2 دا او دا په پوره تجزیه کېږي خو دا پاتې کېږي او که په 3 کو بیا په ټول کېږي نو په 3 کو ځکه موږ GCD ورسره پیدا کوو نو په 3 باندې چې کو دا 10 راځي دا 15 راځي او دا 20 راځي ښه اوس دا په 3 هم نه کېږي او په 2 باندې هم نه کېږي مشترک یعنی که په 3 کوو دا کېږي بیا دا دواړه پاتې کېږي او که په 2 تجزیه کوو دا دواړه کېږي دا پاتې کېږي نو په داسې یو عدد کوو چې 3 واړه په یو ځای تجزیه شي 15 باندې کوو 15 باندې 3 واړه کېږي نو دا 2 3 او 4 ښه اوس دا تاسو خپلو کې ضرب کړئ 2 ضرب 2 4 ضرب 3 12 ضرب 15 شپېته چې کوم دی GCD شوه شپېته او LCM اوس همدا عملیه نور هم مخکې وړو په 2 باندې بېرته تجزیه کوو دا 1 دا 3 دا 2 ښه اوس بیا په 3 کوو دا 1 دا 2 اوس په 2 کوو دا 1 ټول یو شو ښه اوس 80 ضرب 2 120
یو سلو شل ضرب درې 380 380 ضرب 2 200 او ال سی ام چې کوم دی هغه 200 شو. ها نو تر کوم حد پورې چې موږ یو تجزیه مشترک عدد باندې کړی نو هغه زی پورې ال سی ام جی سی ډي او چې کوم نه پس به موږ هم د نور عامه تجزیه کړی هغه بیا ال سی ام جواب راځي. ها اوس کچیرته موږ بیل تجزیه وکړو د دې په دې خو جواب راغی شپېته جی سی ډي شو 200 ال سی ام شو. اوس که دا ټول بیل تجزیه کو اول او بیا جی سی ډي ال سی ام پیدا کوو نو داسې کوو یو سلو شل یو سلو اتیا او 240. ها اول موږ تاسو کسو کوی چې بیل تجزیه کوي او بیا جی سی ډي ال سی ام پیدا کوي نو دا طریقه کوو. ښه دوه شپېته دا دوه دا دېرش دا بیا په دوه تجزیه کوو 15 بیا په 15 دا درې بیا په درې یو. ښه دا 290 په 245 15 باندې 9 په 3 باندې 3 په 3 باندې یو. اوس دا په 2 یو سلو شل په 2 شپېته په 2 دېرش په 2 15 په 15 3 په 3 یو. ښه اوس داسې کوو چې لیکو یو سلو شل مخکې ټول د هغې مضربونه لیکو یعنې د تجزیې جواب د ضرب حالت کې لیکو 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 15 ضرب 3 د ضرب نښې په ځای ما ډاټونه لګولي. ښه اوس یو سل اتیا مضربونه لیکو 2 ضرب 2 ضرب 15 ضرب 3 ضرب 3. اوس د 240 لیکو 240 مساوي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 15 ضرب 3. ښه اوس دې نه مشترک حدونه بیلو یعنې کوم چې درې واړو کې تکرار شوی کوم عدد هغه کې بیلو 2 دی دلته په درې واړو کې 2 تکرار شوی دلته بیا 2 دی په درې واړو کې 2 تکرار شوی. ښه دلته نور 15 دی دغه او نور یو 3 دی. دا عددونه دي چې په درې واړو کې تکرار شوي. نو اوس که ال سی ام پیدا کوو جی سی ډي پیدا کوو جی سی او ډي. ها نو صرف به دا مشترک حدونه اخلو کوم چې په درې واړو کې تکرار شوي مساوي 2 د درې واړو نه به تکرار شوي درې واړو نه به موږ یو عدد اخلو ضرب دا هم تکرار شوي نو 2 یو به اخلو ضرب 15 هم تکرار شوي نو یو 15 به راخلو ضرب بیا 3 تکرار شوي نو یو 3 راوخلو. دا 2 ضرب 2 څلور ضرب 15 څلور 15 شل ضرب 3 شپېته جی سی ډي هلته هم شپېته وه دلته هم او ال سی ام کې دومره کوو صرف فرق یې دومره د ال سی ام او جی سی ډي ترمنځ چې ال سی ام کې موږ د مشترک حدونو نه خو یو اخلو خو کوم چې مشترک نه دی هغه ورسره هم ضرب کوو لکه 2 ضرب 2 ضرب 15 ضرب 3 دا خو مشترک حدونه شو. اوس دا کوم چې مشترک نه دی لکه ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 2. اوس چې دا خپلو کې ضرب کو دې نه به بېرته جواب 200 راځي یعنې ال سی ام یې 200 شو او جی سی ډي شپېته شوه. ښه که د ال سی ام یا جی سی ډي په برخه کې ننني سبق باندې څوک په ویډیو سم نه پوه شوي په کمنټ کې تاسو خپل سوال لیکلی شئ یا موږ ته میسج کولی شئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ پیج لایک کړئ او د یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ. ډېره مننه د ویډیو کتلو څخه مو او د ملګرو سره